د کندهار ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو 6 تنه قمار کوونکي نیولي. د مسؤلینو په وینا نیول سوي کسان د لا زیاتو څېړنو په موخه اړوند قضایي ارګانونو ته وروپېژندل سوه. په ټولنه کې د شرعي احکامو جاري کول د ټولو وګړو د سالم ژوند او ورځنیو چارو د لا سمبالتیا او سمشت سبب ګرځي چې دا چارې په یوه اسلامي ټولنه کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو د اوریدو په ارګان پورې تړاو لري. په کندهار کې هم د یادې ادارې محتسبینو معروفاتو ته د خلکو د رابللو او له منکراتو څخه د ژغورلو په موخه د یادونې وړ فعالیتونه کړي چې تر ډیره یې زموږ د ټولنې د وګړو په فکري او جسمي بیا رغونه کې رغنده رول لوبولی، چې په دې لړ کې د کندهار د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو د اوریدو ریاست مسؤلین د کندهار په بیلابیلو برخو کې د 6 تنو قماربازانو د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو د اوریدو رئیس مولوي کریم الله فقیر په دې اړه وایي یاد 6 تنه قمار کوونکي چې د پاخه عمر لرونکي کسان هم پکښې وه او له اوږدې مودې راهیسې په قمار اخته وه، د کندهار ولایت په بیلابیلو حوزو کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو لخوا ونیول سوه. د ښاغلي فقیر په وینا له یادو قمار کوونکو سره یو لوکسل موټر، یو میرا موټر، 3 پسونه، 15,000 افغانۍ او 1,65,000 کلدارې هم د محتسبینو لخوا نیول سوي. د کندهار ولایت د مرکز د محتسبینو لخوا څخه 6 کسه خماربازان چې د ډیر وخت څخه په دې خمار باندې مبتلا و، زاړه عمر لرونکي خلک هم پکښې وو، په داسې حال کې ګرفتار شول چې په یاد عمل باندې مبتلا وه. د هغه اشیاو سره چې هغه په خمار باندې سره یو د بله څه ګټلي وه چې یو لوکسل موټر و، یو میرا موټر و، پسونه وه، افغانۍ وې، کالدارې وې، هغه هم ورسره موجودې وې. د کندهار امر بالمعروف رئیس زیاتوي نوموړي کسان له پوره تحقیق وروسته د یاد ولایت شهري محکمې ته وروپېژندل سوه. د پوره تحقیقاتو وروسته د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست لخوا څخه محکمې ته معرفي سول د خپلو اسنادو سره او د خپلو هغه اشیاو سره چې دوی په خمار باندې ګټلي وو. د یادونې وړ ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو د اوریدو ادارې له لوري په ټول هیواد کې هستوګنو وګړو ته د دوی د شرعي حقونو د رسونې او منکراتو د له منځه وړلو په موخه رغنده ګامونه اوچت سوي.